د مابڼ د غر نه اخترې ریز مریز کړه څه کمکل بونیري پکې اوسېږي. ملګرو رحمان بونیری یم. تېره ورځ د سکار په سلسله کې مابڼ ته لاړم، دغه د پتیا نه دې طرف ته دا کم د ناخترو ښکلی ځنګل چې یو کال مخکې پې هم تللی وم، ډېر زیات ښکلی مزېدار و، ډېر سپیشل موسم و پکې. له بده مرغه نن چې لاړم ومې کتل په دې ګرمۍ کې خلکو سوځولی دی. یو خو دا چې کوم دی عظیمه ګناه ده، بوټي کرل چې کوم دي دا صدقه جاریه کې راځي، په دې سړي ته ثواب میلاویږي او موږ د دې برخلاف دغه سوځو، په دې کې کم پرند چرند ځناور وغیره پاتې کېږي، هغه سوځي مري. ډېر زیاته عظیمه ګناه ده، خو دې ته څوک ګناه نه وایي. ورځ تر ورځه دغه واقعیت چې کوم دي سیوا کېږي، د دې نه د آب و هوا چې کوم ده کلایمیټ چینج هم راځي، بلا مسلې جوړېږي، ګرمي هم سیوا کېږي، دغه شانتې سړځي هم روانوي، ډېره زیاته سړځي. بیا هوا چې کوم دی اکسیجن کاربن ډای اکساید والا معامله بیله ده. خو افسوس خبره دا ده چې نه په سرکاري توګه باندې څوک د آګاهۍ مهم چلی چې خلک پوه کړي چې د دې څومره ګناه ده، او نه په عوامي سطح باندې څوک د دې خلاف اواز اوچتوي. موږ ټولو له پکار دی چې د خپل فیوچر دپاره، د خپل را روان نسل دپاره دغه ځنګلات چې کوم دی دا محفوظ کړو. دغه کم سیلابونه چې راځي، دغه آفتونه چې راځي یا کلاوډ برس کېږي، دا ټول چې کله موږ ماحول ډسټرب کړو نو دا قسمه مسلې راځي. پکار د ګورمنټ له دغه ورلډ لایف والا یا دغه ځنګلات والا له چې دوی د دې څیزونو خیال وساتي، د دې مخنیوی وکړي او په جدید طریقه باندې، یعنې په ډرون کیمرو وغیره د دې حفاظت چې کوم دی وکړی شي. ډېره زیاته به ښه وي. بس